د لوی او بخښونکي خدای په نامه د پژواک خبري اژانس د خلکو غږ خپرونې درنو اوریدونکو، زه احمد صوایم بسلط یم. سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. تېره اونۍ ایراني چارواکو د افغانستان اسلامي امارت ته په ګواښنه لهجه خبرداری ورکړ چې د هلمند اوبو کې حق ورکړي. د افغانستان سرپرست حکومت د ایران د حقابې ستونزې د حل لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د هلمند اوبو په اړه د 1951 لمریز کال تړون پلي کېدل مناسبه حل لار ګڼي. وايي ایراني چارواکي د لومړی خپل معلومات له قانوني لارو تکمیل او بیا د په مناسبو الفاظو خپله غوښتنه مطرح کړي. دغه راز افغان چارواکو د خبرو او تفاهم له لارې د دې ستونزې پر حل ټینګار کړی. وايي د اوبو د کمښت ستونزه د اقلیمي بدلونونو له امله رامنځته شوې او ایران باید دا موضوع سیاسي نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند او نیمروز ولایتونو اوسیدونکي له سختې وچکالۍ سر ټکوي. وايي چې د دغه ستونزې له امله کډوالۍ ته اړ شوي دي. د خلکو غږ په نننۍ خپرونه کې مو دغه موضوع په اړه د یو شمېر هیوادوالو راستول شویو پیغامونو اوریدو ته پام راړو. زما غوښتنه دا ده چې فعلي حکومت د طالبانو اسلامي امارت چې کوم حکومت ده، دا باید د ګاونډیانو سره، د ټولو ګاونډیانو سره د اوبو په باره کې ډیر جدي او قوي مدیریت وکړو، ځکه موږ په وچه کې ایثار هیواد یو او موږ د عایداتو ډیره مهمه منبع چې د همدا اوبه دي. پاکستان نه په مقابل کې باید د ګوادر ته لاره واخلو، د کراچۍ بندر ته موږ ته باید لاره راکړي. د دې په مقابل کې که موږ ته لاره نه راکړي، موږ باید پې اوبه بندې کړو. همدغسې هلمند سیند چې ایران سره هم خبره ده، باید د دې په باره کې موږ ته په چابهار او یا په اصطلاح نور بنادرو کې ادادانه لاره راکړي. همدارنګه د تیلو نفتو په باره کې 40 کاله د موږ د اوبه مسلسلې مفتې دوی وخوړې. د فعلي حکومت څخه هیله دا ده چې په قانوني او ارامه توګه د اوبو ډیر جدي کنټرول او مدیریت وکړي. زمونږ د عایداتو او د په اصطلاح د پرمختګ یو مهمه منبع ده او زمونږ د ګاونډیانو د یو فشار مهمه نقطه ده. لکه هغوی چې موږ څنګه وچه کې ایثار په موږ باندې فشار واردوي، که موږ په ګاونډیانو متقابل کې دغسې اوبه مدیریت کړو، نو دا په هغوی باندې د متقابل فشار ډېره یو ښه وسیله ده. د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو په سر د راولاړه شوې خبرو په اړه باید دومره ووایم چې ایران ته شرم پکار ده چې یو اټومي هیواد او د سیمې په کچه یو صنعتي او سوداګریز هیواد راولاړېږي او افغان حکومت ته داسې ماشومانه خبرې کوي یا د تحقیرآمیز ډول باندې دوی ته خبرداری ورکوي. دوی دا فکر نه کوي چې افغان حکومت په رسمیت نه ده پیژندل شوی او په ځینو برخو کې کورني اختلافات لري، نو موږ به له موقع نه په استفادې خپل هدف ترلاسه کړو. داسې نه ده. دا منو چې دلته به په ځینو مواردو کې د حکومت او ملت ترمنځ اختلافات موجود وي، خو په ملي مسایلو کې بیا ټول په یوه خوله دي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې زموږ د ټولو ګډ حقوق یا دغه اوبه چې دي دوی په مفته کې له موږ څخه واخلي. ایران د په داسې باریکو مسایلو کې له پوره غور څخه کار واخلي. دوی باید لومړی دا درک کړي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د اوبو کچه څومره ده. آیا دومره اوبه شته چې هم یې موږ ته راکړي او هم یې خپل دوی ورته استفاده وکړي؟ که وګورو زموږ اوبه په اوس وخت کې یوازې زموږ نه بس کېږي، نو ایران ته به موږ څه ورکړو؟ همدا چې تېرې څو لسیزې دوی په مفته کې زموږ اوبه خوړلي، همدا ورته کافي ده، همدا بس ده او نور باید دا ډول عملونه یا دا ډول کړنه باید تکرار نشي. زما د افغانستان او د ایران کومه د اوبو مسله چې ده، زما په دې باندې شخصي نظر دا ده چې یو خو ایران د افغانستان له مجبورین غلط استفاده کوي، ځکه چې افغانستان په نړیوال ډګر کې تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه ده پیژندلی او ایران اوس هغه چې د کوم غوښتنې دي هغه په زور پیمني او بار بار داسې پارونکي خبرې کوي. دا د پارونکي خبرې یا جنگ یا نور داسې عکس العمل د کوم هیواد په ګټه نه ده، که هغه افغانستان ده که ایران ده. زما شخصي نظر دا ده باید چې ایران اوبه غواړي او په هغه اندازه اوس اوبه نشته. یقیني چې وچکالي اسیا ټوله ځپلې ده، کومه چې تړون کېدو یا مخکې ولې او طالبان نه مې دا خواهش ده باید چې د دوی له اخطارو نه ونه بیریږي، ځکه چې موږ باید د خپل هیواد دفاع انشاءالله تر اخري سلګۍ پورې هر کم حالات چې وي موږ به د خپل هیواد لپاره مبارزه کوو انشاءالله. او زما د ایران لوري ته هم دا دغه خواست دی چې باید خپله تسلي وکړي، خپل حق چې غواړي باید د خبرو له لارې خپله مسله حل کړي
نه دا معنا چې د پاروونکي خبرې وکړي، نه د افغانانو باندې زور خبر او نه تر اوسه منلې ده. د ایران او د افغانستان د موضوع په ارتباط باندې زما نظر دا دی چې دواړه خواوې باید د حوصلې او زغم څخه کار واخلي، ځکه د امریکا یو داسې پروسه په نړۍ کې راخیستې ده چې ګاونډي هیوادونه په خپلو کې په جنگ سره اخته کوي. دا د دوی پروسه ده، نو دوی نه غواړي چې نړۍ په امن شي. د افغانستان د حکومت او د ایران د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې ټولې خبرې د تفاهم او مذاکرې د لارې حل او فصل کړي، ځکه جنگ د حل لاره نه ده. که جنگ د حل لاره وای په نړۍ کې به اوس هیڅ مملکت کې سوله نه وای، او که هر څو هم جنگ وسي بالاخره اخري نتیجه یې سوله ده. او که چیرې ایران بیا پر افغانستان باندې یرغل کوي یا دوی دا نیت لري چې موږ نظامي مداخله دلته کوو، بیا نو د افغانانو تاریخ دی یو پلا ولولي چې افغانان څنګه خلک دي، او د امریکا ناټو او روسانو څخه دې پوښتنه وکړي، بیا دې راسي. امریکایانو چې پر افغانستان حمله وکړه د انګریزانو تاریخ یې نه ولوستی، د روسانو چې پوښتنه نه وکړي، اخري نتیجه یې څه شي سوه؟ د دوی شرمېدونکې ماته سوه په ټوله نړۍ کې. نو ایران زموږ دا هیله ده چې مخکې د دې چې افغانستان ته اخطار ورکړي باید د روسو د ناټو او د انګریزانو تاریخ ولولي. کله چې د ایران مسله راپورته شوې ده په دې کې ایران تاوان کوي په دې خاطر باندې چې د افغانستان خلک او د هلمند خلک دا زموږ د ګرمسیر ولسوالي موږ د اوبو سره بیخي لاس او ګرېوان یو، اوبه نه لرو، په واله کې تېرې سي یو څک اوبه یې هغه هم په وار په جنګو په جنجالو باندې یو چا مځکه وباسي د یو چا د پاتې سي. نو ایران یې قرار بېرته خپل خبره واخلي، جنجال یې ځان ته نه جوړوي، موږ خپله نه سره پر جوړېږو، نو ده ته به د کومې خوا اوبه ورکړو. الله دې ته خیر ورکړي، قرار دې د یو بلې خوا څخه غم وخوري. خبره خو دا ده چې ایراني چارواکي هم دا اوس هم قانوني سرغړونه کوي، ځکه دوی به د دغه بخش لپاره د اوبو برېښنا وزیر لري، باید دغه مشکلات ستونزې کوم شکایت چې و دا باید ده شریک کړی وی، نه دا چې اوس دوی له رژیمونو نیولې تر چپړاسي پورې ټول اخطارونه ورکوي او چغې وهي. هسې یو پښتو کې یو متل لکه خبره ده چې څومره غریږي هومره نه ورېږي. افغانان د چا له قهر او جنګ او جګړې نه ډارېږي، خو نور جنګ نه کوي، او د خپل حکومت د سوله ییز دریځ ستایم. ایران موضوع چې کومه ده د اوبو په سر لانجه رامنځته شوې ده، د افغانستان په تاریخ کې په ټولو هیوادونه ته افغانستان خلک محتاج کړي دي. هر دولت چې راغلی دی هغه دولت موږ کوي بلو، هغه دولت موږ ښه بلو چې هغه په خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. اوس که تاسو فکر وکړئ په لسګونو نه په زرګونو خلک په میلیونونو خلک د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې مهاجر دي. کله چې په ګاونډي یا سرحدي سیمو کې د هغوی سره په داسې په ډیورن کرښو یا په اوبو باندې لانجه راځي، نو وروسته داسې کېږي چې هغوی په مهاجرینو باندې د همهغه افغانستان په خلکو باندې کوم چې هلته میشت دي په هغوی سره زور زیاتی شروع کوي. نو که قوي دولت ښه دولت موږ هغه بلو چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، خلک خپل هیواد ته راوبلي، په خپل هیواد کې ورته د کار زمینه برابره کړي، او همداشان له ګاونډیو له محتاجونو له احتیاجه خلاص هیواد چې وي هغه بریالی هیواد دی. هر دولت چې راځي خلک فرار کوي، تښتي، هیواد پرېږدي. همدا اوس هم په زرګونو کسان په بېلابېلو پولو کې د ګاونډیو هیوادونو کې ډلې څې روان دي، اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي لارو روان وي د بیکارۍ له وجې چې که چېرته دلته د کار زمینه برابره شي هیڅوک بیا داسې نه کوي. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره